بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نیکې هیلې. بیا هم د آینس په کچه فعلونو ته په دې ویډیو کې دوام ورکوو. بل لغت د غوره کول یا انتخابول، ډایل کول، رایه ورکول. کافي ډېرې معناګانې دي، خو غوره کول یا انتخابول اولنۍ معنی نو ویلن یو ورب ده چې کافي معناګانې لري، خو آینس په کچه انتخابولو ته وایي. ځکه اوس وایم چې زه د اسور موټر غوره کوم، دا انتخابوم، هغه به څنګه وایم؟ Ich wähle das rote Auto. نو معنی دا ده چې یعنې دغه موټر انتخاب کوم، خو دغه سور مې خوښ شو. خو همدارنګه که داسې څوک ووایي چې Tom wählt eine Telefonnummer، نو دلته د انتخاب یا د غوره کولو معنا نه، دلته د ډایل کولو معنا، یعنې هغه یو نمبر، یو تلیفون نمبر ډایل کړي. نو همدغه ورب ده، خو دلته د ډایل کولو معنا ده. دا به تاسو حالت ته ګورئ، کانټکست هماغسې به. که زه اوس ووایم چې ich habe gewählt، دلته لکه ما په انتخاباتو کې په ټاکنو کې برخه واخیسته، ما خپله رایه وکاروله. نو دلته د ich habe gewählt یعنې ما خپله رایه استعمال کړې او چاته مې رایه ورکړه. نو دلته یې ګوره بیخي مختلفه معنا ده. نو دا به تاسو ګورئ چې څه معناګانې ورکوي، په کوم ځای کې هماغسې ترې استفاده. regelmäßig ورب د haben استعمال ورسره کیږي. gewählt د دې پارټیسیپ سوی ده او دا هم پریزنس کنجوګیشن ده. ورپسې دا مشوره ورکول او همدارنګه د باس کولو په معنا باندې هم راتللی شي. beraten یو چاته مشوره ورکول، یو چاته سره بحث کولو په معنا هم راتللی شي. اوس زه وایم چې تاسو پیرودونکو ته ښه مشوره ورکړه. تاسو یو ځای کې کار کوئ، هلته خلک راځي شیان اخلي، نو تاسو هغوی ته ښه مشوره ورکړه. نو څنګه به وایئ؟ Du hast die Kunden gut beraten. beraten unregelmäßig ورب ده، haben استعمال ورسره کیږي. beraten د دې پارټیسیپ سوی ده او دا یې هم پریزنس کنجوګیشن ده. نهه شپېتم نمبر ده پخول. خو داسې پخول لکه په تنور کې یا تودوخه ورکول، دې ته هم ویلی شو. داش کې موږ یو شی ږدو پخوي، نو دې ته بکن وایي. اوس وایم چې ما 3 کیکونه پاخه کړه، نو دا به څنګه وایو؟ دلته کوخن نشو ویلی، وایي چې ich habe 3 Kuchen gebacken. ما 3 کیکونه پاخه کړه. نو unregelmäßig او ریګل دا دواړه راتللی شي، او gebacken د دې پارټیسیپ سوی ده او دا هم پریزنس کنجوګیشن ده. پاتې کیدل یا ایسارېدل. bleiben. زه وایم چې زه په کور کې پاتې کیږم. ich bleibe zu Hause. unregelmäßig ورب ده او دا هم یو اوسنامه ده چې دې سره موږ sein استعمال کوو په پرفیکټ کې، او پارټیسیپ سوی چې ده geblieben ده. نو ist geblieben وایو، hat geblieben نه وایو. ورپسې ورب د دوام کول، وخت نیول، یو شی چې دوام کوي که نه. نو dauern دوام کول ته وایي. زه وایم چې دا کورس څومره وخت دوام کوي، څومره ډیوریشن به لري. wie lange dauert der Kurs. regelmäßig ورب د haben استعمال کیږي. gedauert د دې شی د پارټیسیپ سوی ده او د پریزنس کنجوګیشن ده. ورپسې غورځېدل یا راټیټېدل. fallen. اوس که وایي چې هغه له زینې څخه په ځمکه راپرېوت، دا به څنګه وایو؟ Er ist von der Leiter auf den Boden gefallen. نو هغه د زینې څخه په ځمکه باندې راپرېوت. خو همدارنګه د ټیټېدلو په معنا هم وایي. که موږ ووایو چې die Temperatur fällt، نو دلته
درجه حرارت را ټیټه شوه. دلته د غورځېدلو معنا نه ده لکه زینې نه راوغورځېد یا د بایسکل نه راوغورځېده، نو دلته د را ټیټېدلو یا ښکته راتللو معنا ده. نو دا به هم تاسو کنټکس نه اخلئ د دې معنا. unregelmäßig ورب ده او د زاین استعمال ورسره کیږي. نو دا هغه وربونه دي چې دې سره به haben په پرفیکټ کې نه استعمالوي. ist gefallen او دا یې هم پریزنس کنجوګیشن. ورپسې سمول یا اصلاح کول. کوریګیرن. اوس کوی چې استاد به زما متن سم کړي، اصلاح به کړي، سمون به پکې راولي. دا به څنګه وایو؟ Der Lehrer korrigiert meinen Text. Der Text نو دلته اکوزاتیو د den Text نو ځکه meinen Text. regelmäßig haben استعمال کیږي او korrigiert د دې چې شی ده پارټیسیپل سوای دا یې هم پریزنس کنجوګیشن. خندل. lachen. زه یوې ټوکې ته خاندم نو څنګه به وایو؟ Ich lache über einen Witz. Ich lache über einen Witz. Ich lache nicht über dich. زه تا پورې نه خاندم، زه په یو ټوک پورې. regelmäßig haben استعمال hat gelacht. gelacht دی پارټیسیپل سوای او دا هم پریزنس کنجوګیشن. پیښیدل، واقع کېدل، رامنځته کېدل. passieren. منګه کوي پرون دلته یوه بده پیښه وشوه، را پیښه شوه. څنګه به وایو؟ Gestern ist hier ein schlimmer Unfall passiert. Unfall په مجموع کې د موټر پیښې ته وایي، د موټر ټکر ته وایي. نو پرون دلته یو بد ټکر وشو نو موږ وایو Gestern ist hier ein schlimmer Unfall passiert. چونکې passieren هم داسې یو معلوم ورب ده چې دا همیشه د دې سره زاین ورب استعمالیږي او regelmäßig ده په پرفیکټ زمانه کې دې سره موږ haben ورب نه استعمالوو. نو hat passiert نشو ویلی او دا هم پریزنس کنجوګیشن ده. پاکول، صفا کول. putzen. اوس کوی چې زه هره ورځ خپل غاښونه برش کوم یا صفا کوم، نو زه هره ورځ خپل کور صفا کوم، خو دلته د غاښونو مسله ده نو ته کولی شي چې کور ته هم استعمال کړي. نو چې ich putze mir jeden Tag die Zähne. زه داسې هم ویلی شم چې ich putze meine Wohnung jeden Tag. regelmäßig haben استعمال geputzt د دې پارټیسیپل سوای ده او دا یې هم پریزنس کنجوګیشن. رغول، بیا نوي کول، په یو شي باندې کار کول چې هغه بېرته نوی کړي، بیا یې ورغوي، نو دې ته رینوویرن وایي. اوس کوی چې زه دا کور بیا رغوم نو څنګه به وایي؟ یعنې دې کې کار کوم یا دا دفتر رغوم چې نوی شي. نو چې ich renoviere das Haus. ich renoviere das Haus یعنې زه دا کور بیا رغوم. نو دا regelmäßig ورب ده، د haben استعمال ورسره کیږي او renovier د دې پارټیسیپل سوای ده او دا هم پریزنس کنجوګیشن. غور کول یا فکر کول په یو شي باندې، په یو خبره باندې. überlegen چې وایي. اوس که وایي چې زه به په دې غور وکړم تر څو پاریس ته لاړ شم، دا به څنګه وایو؟ ich überlege nach Paris zu gehen. nach überlegen nach یعنې په یو شي باندې غور کول، یو سوچ پې کول. regelmäßig ورب د haben استعمال ورسره کیږي. überlegt د دې پارټیسیپل سوای ده او دا یې هم پریزنس